سلامونه، نیکې هیلې، احترامات مې ومنئ په دغه امید چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. قدرمنو، د عادل مرهم صاحب د یو غزل ماته ډېر زیات خوند راکړو او په ډیوټۍ باندې یم، نو زړه مې وغوښتل چې ستاسو سره یې په خپل وایس کې شریک کړم. غزل مطلب څه په دې ډول باندې دی چې د هیر متوازن ذهنیت ښکار یم او بیمار یم، د ډېرو تناونو نه دوچار یم او بیمار یم، او د نورو د مدار خطیر د ځان نه تاو راتاو شم، د نورو د مدار خطیر د ځان نه تاو راتاو شم. زه یو د خدای په ګوتو کې پر کار یم او بیمار یم، او ستا مینه وه چې زه به په لړزان وم او روان وم، ستا مینه وه چې زه به په لړزان وم او روان وم، ستا هجر دی چې نن چې زه تار تار یم او بیمار یم. او ته ولې خفه کېږې خدایه ولې اخر ولې، ته ولې خفه کېږې خدایه ولې اخر ولې، زه نه یم پوی چې ولې ګناهګار یم او بیمار یم، او زه ځان ته مسلسل اذیتونه ورکوم، زه ځان ته مسلسل اذیتونه ورکوم، په ځان پسې ولاړ شاته قطار یم او بیمار یم، او په سمه معاشره کې د هر درد ذایقه ګورم، په سمه معاشره کې د هر درد ذایقه ګورم، مرهمه زه یو ډرامه کردار یم او بیمار یم، مرهمه زه یو ډرامه کردار یم او بیمار یم. والسلام.